بیا د دې وجې نه غزوه بنو نذیر هم شوې ده د دې بیرې معونه د وجې نه غزوه بنو نذیر هم وشو چې کله نبی علیه السلام دغې صحابي ته وویلو وی دا خو د خره دي کړي دا اوس سره خو زموږ د جنګ بندۍ سو معاهده وه تا ترې نه 2 تنه ووجل اوس به موږ هغې ته دیت ورکوو څه به ورته ورکوو دیت ورکوو نو دغلته په دې مدینه منوره کې د نبی علیه الصلاة وسلام سره بنو نذیر هم پاتې کېدل دا یهودو نو دا بنو نذیر چې دی د نبی علیه الصلاة وسلام سره د دوی د جنګ بندۍ اعلان و چې تاسو به موږ ته څه نه وایو موږ به تاسو ته څه نه وایو که ستاسو څوک بل سړی قتل کوي په شریکه به دیت ورکوو که زموږ څوک راولګېد او بل یې ولګېد نو په شریکه به څه ورکوو دیت ورکوو نو نبی علیه السلام په دې بنو نذیر پسې لاړو علي رضی الله تعالی عنه ابوبکر رضی الله تعالی عنه عثمان رضی الله تعالی عنه ځان سره صحابه کرام ملګري کړو وایي زه چې بنو نذیر کلي ته ورشو هغې ته ووایه چې تاسو زموږ حلیف یئ زموږ د یو کس نه په نارخطۍ باندې قتلونه شوي دي راځئ چې دیت یې ورکړو نو څه پیسې نبي علیه السلام د مسلمانانو نه راغونډې کړې وې څه به دوی ورکړي هغوی چې لاړو نبي علیه الصلاة وسلام ته ډېر په خندا باندې هرکلی وکړو او بالکل په یو ځای باندې ورکو په یو ځای باندې به دا دیت ورکو خو چال یې څه وچلو د یهودو ټول عمر پټ چالو نه چال یې څه وچلو چال یې دا وچلو نبي علیه السلام د خپلو صحابه کرامو سره د یو دیوال ویښته په سوري باندې داسې ناستو دا خبرې چې ورسره کېدې دوی یو تن ته غلي وویلو وایي ته به بره چت ته وخیجې یو غټ غټ پر ځان سره وخیجئ او د برې غاړې به یې په نبي علیه السلام راتاو کړي په نبی علیه السلام به یې راتاو کړي نو موږ به وایو چې دا خو هغه قصدن نه خو په کوټۍ کار کوو چې ګټ نه راتاو شو نو اوس کو ښکاره پې ګزار کوو خو بیا راته مسله جوړېږي بیا به چې د واده خلاف ورزي وکړه نه د پاسې غاړې په ته ګټ راواچئ نو د دې پیغمبر نه به هم خلاص شو او رشته دارو ته به یې دیت ورکړو خبره به خلاصه شي دا چال یې وچلو په دې یهودو کې یو تن سلام ابن مشکم هغه ورته وی لا تفعلو داسې مه کوئ داسې وی قسم په الله چې الله به خبر کې چې ګورې دې یهودو ستا سره خلاف ورزي وکړه داسې مه کوئ دا د الله پیغمبر دی الله به ورته خبر ورکړي چې بنو نذیر ګوره ستا سره خیانت کوي هغې وی نه داسې نشي کېدی هغه منع کړه خو دوی ونه منله نبي علیه السلام د صحابه کرامو سره ناست و فورا پاسېد ناڅاپي پاسېدو روان شو داسې پاسېد لکه چې سړي یو کار پېښ شي دی پاسېدو روان شو صحابه کرام ورته انتظار کوي یهودو ته دکې کس وی دی کوم چې منع کړي وی ما درته نه وي چې الله به یې خبروي پاسې لاړ که لاندړو صحابه کرام ناست یو صحابه کرامو ته پته نشته چې نبي علیه السلام ولې لاړو انتظار یې کوو ناسو نبي علیه السلام واپس رانغی چې رانغی دوی پاسې د روان شو چې موږ نبي علیه السلام وګورو دا چېرته لاړ ګرځېده حتی تر دې پورې چې مدینې منورې ته رالو چې رال نبي علیه السلام ته وي ته خو زموږ نه رالې موږ دې پرېښودو نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل ما ته جبرئیل علیه السلام راغی وحی راته وکړه چې فورا پاسه د پاسه غاړه در باندې ګټ راتاویږي پاسه د ځای پرېږده ګټ در باندې راتاوي هغې زموږ سره د وعدې خلاف ورزي وکړه زما د قتل اسباب یې جوړ کړي نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل وایي دا بنو نذیر خو نور دلته نه پرېږدو دلته یې نه پرېږدو نبی علیه السلام وایي صاحب حمله پرې کوو صحابه کرام ځان سره ملګري کړو دوی غټې کلاګانې د بنو نذیر جوړې کړې وي خپلو کلاګانو ته خو تل ځان پسې ورونه بند کړی زړه دوی موږ سره څه کولی شي نبي علیه السلام ته محاصره وکړه ګیر چاپېرې ته څه وکړه صحابه کرام ته تا وکړو بیا د یهودو چال وچلو نبي علیه الصلاة وسلام ته وویل کسې پسې راولېږو وی موږ 3 تنه خپل عالمان درلېږو 3 تنه خپل عالمانو یهودو ته وي د هغې سره به تاسو مذاکرات وکئ کو دغه 3 تنه تا مطمئن کړو مسلمانان شو مونږ ټول بنو نذیر سره وړو ایمان راوړو او کوم هغې خو مطمئن نه کړو مسلمانان نه شو بیا چې ستاسو څه خوښه دغه به کېږي نبي علیه السلام ورته وفرمایل ټیک ده خو یهودو ته یو خبره ده نه به تاسو اسلحې راوړئ نه به مونږ اسلحه ستاسو د 3 تنو سره به هم اسلحه نه وي زمونږ د 3 تنو سره به هم څه نه وي اسلحه نه وي نبي علیه السلام وی ټیک ده هلته یې چال څه وچلو یو تن ته وي ځان سره په کمیس کې پټ خنجر واله ځان سره پټ څه واخله خنجر واله او چې نبي علیه السلام ته مخامخ شي خبرې شروع شي بس ته یې په خنجر ووهه وروسته به بیا ګورو خو چې ته دا پیغمبر مړ کړي نو نعوذ بالله بیا به وروسته ګورو بیا ګورو یهود ټول عمر پټ چالونه چلی ته به باندې ګزار وکړه نبي علیه السلام ته بیا پته ولګېده خبر ورته راورسولی شو چې د الله پاکه پیغمبر ستا د قتل اسباب بیا جوړ کړي دي نبي علیه السلام بس تاسو سره نور مذاکرات هم موږ نه کوو تاسو سره موږ نور مذاکرات نه کوو بس موږ ته لار راکړه نبي علیه السلام ته وایي لار درته شته
خپل ښځې بوځئ خپل بچي بوځئ ټیک شو او ځان سره به د یو وخ بار سامان هم اخلی وړئ چې په وخ باندې څومره سامان اخیستی شي دا به وړئ د یو وخ د بار نه به سیوا سامان ځان سره او مدینه منوره پرېږدئ وځئ د دې ځای نه دې ځای نه وځئ چې چېرته ځئ خو د مدینه منوره پرېږدئ بس په دې باندې رضا شو ښځې او بچي ویستلو د اوښ بارونه به یې تیار کړه په کور کې به چې کم قیمتي شی مونتو نو هغه به یې په اوښ باندې باراو ټیک شو حتی در دې پورې چې کورونه خاصې مسلمانانو ته پاتې کېدو وي د هغې دا دروازې به یې مرستلې ورته وولې به چې دا خاصې دوی ته پاتې کېږي د هغې ځای نه جلا وطن شو لاړو مال غنیمت مسلمانانو ته میلاو شو که نه نبی علیه السلام صحابه کرام راوغوښتل انصارو مو مهاجرو مو نبی علیه السلام انصارو ته وفرمایل وی دا مهاجر د مکې مکرمې نه راغلي مدینه منوره کې د دوی هېڅ شی نشته دی کور هم ستاسو کور خوراک هم ستاسو خوراک کور کې هم ستاسو سره پاتې کېږي خوراک ول هم تاسو ورکوئ نو زما خوښه دا ده چې دا کم مال غنیمت د بنو نظیر نه میلاو شو چې دا مونږ چاته ورکو دا مونږ د مهاجرو ته ورکو نو ستاسو د سر نه به لږ سپکاوی راشي په خپلو خپو به دوی لږ ودرېږي او که نه کو تاسو وایئ چې بلکل یو شان تقسیمو جو په انصارو مهاجرو کې به یو شان تقسیم کو ځکه حقدار خو ټول یی د دې مال غنیمت حقدار تاسو ټول یی انصار او صحابه کرامو فرمایي د الله پاک پیغمبره مونږ د دې مال غنیمت نه هېڅ شی نه اخلو دا ټول ته مهاجرو ته ورکړه دا ټول مهاجرو ته ورکړه په دې دوران کې یو صحابي د انصارو نه پاسېدو وي د الله پاک پیغمبره دا مال غنیمت ورته ورکړه دا ټول مهاجرو ته ورکړه او کو بیا چاته څه شی کمی زمونږ د انصارو د کورونو د ځمکو نه واخلې هغه ول هم ورکړه دې ته وایي میلمستیا ښه دې ته وایي میلمستیا وي دا وله ورکړه که یو مهاجر صحابي ته څه شی نه رسېږي مونږ انصار به ول هغې نه خپلو نه ورکو نبی علیه السلام په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شو او انصارو ته ډېرې زیاتې څه وکړي دعاګانې وکړي وي الله دوی او د دوی نسلونه چې دا په خیر او په عافیت سره وساته نبی اسلام انصارو ته ډېرې زیاتې دعاګانې وکړي نو د دغې بیرې معونه د وجې نه دا بنو نظیر هم د مدینې منورې نه بیا څه شو جلا وطن شو